په لومړي ځل حامد کرزي له طالبانو مهمه او پر ځای غوښتنه وکړه. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي له اووم نه تر 12م ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو نه پیلېدو له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي د افغانستان له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کړې ده څو د یو پرمختللي او سیال افغانستان لپاره چې د ټولو افغانانو هیله ده د نجونو د زده کړې لار پرانیستې وساتي او پرې نږدي چې د هغو پردیو تګلاره عملي شي چې له تعلیم نه بې برخې اړمن او تر لاس لاندې افغانستان غواړي. پخواني ولسمشر دغه راز پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیزي. د یادونې ده چې اسلامي امارت نن د نوي تعلیمي کال د پیل مراسمو کې یوازې تر 6م ټولګي پورې نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړې ده. کرزي وروسته تر هغې دا خبر ورکړی چې پرون د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې تر 6م ټولګي پورته نجونې دې ښوونځي ته نه راځي چې د دوی د پریکړې په داخل د افغانستان نه بلکې په ټوله نړۍ کې له سختو غبرګونونو سره مخامخ شو. باید طالبان په دې فکر وکړي او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. د ښځو د تعلیم نه بغیر دا ټولنه نیمګړې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسې د طالبانو دغه پریکړه څنګه ارزوئ؟ نظریات او اندېښنې مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.